زورورو سره څه وکړي کمزور زورورو سره څه وکړي کمزوري زورورو سره څه وکړي کمزوري د بېوسو په ګریوان تل اوښکې اوري د بېوسو په ګریوان وایي زما زړه زخمونه هله به یار شمار کړه زما زړه زخمونه هله به یار شمار کړي که یې شمار کړي پاس په اسمان ستوري وایي خپل نظر غشو ته خیال دی دی که نه دی خپل نظر غشو ته خیال دی دی که نه دی خپل نظر غشو ته خیال دی دی که نه دی په ګوګل مې دي وتلي پورې اوري څه قدرتي څه پرنجو توري دي څه قدرتي څه پرنجو توري دي سترګې مې یار څه په نخرو توري دي سترګو له یوه سلایي بس دی که نه سترګو له یوه سلایي بس دی که نه خو جانان غونډې تر لیمو توري دي ښکاري ګزار د اجل خوري امیدوار ښکاري ګزار د اجل خوري امیدوار تیرې لیشې د باڼو توري دي السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو اورېدونکو په دې پروګرام کې درته ستړې مه شې هرکلی وایم خیلمن یمه چې روغ جوړ او د صحت په جمع به وي ډېرو درنو کتونکو دا وخت زه موجود یم د پاره چینار سیټي کې څه په نننۍ ویډیو کې راسره دی ډېر تکړه نوموړی شاعر ښاغلی نورعلي شاه امیدوار نرازوی نورعلي شاه امیدوار نه د شاعرۍ له حقه څه پوښتنې او د ژوند پوښتنې وکړو نورعلي شاه امیدواره په دې خپرونه کې تر ستړی مه شې هرکلی وایم ډېره مننه تاسو ته هم ډېر زیات یې هرکلی وایم مننه خوشحاله اوسئ قدرمن اوسئ چې تاسو موږ ته قیمتي وخت ډېره مننه نورعلي شاه ژوند مې څنګه دی ژوند مې څنګه تېرېږي بس الحمدلله زیشان کمال صاحب ژوند ډېر ښه روان دی او انشاءالله څه ژوند به ښه تېروو په کار دی موږ ټوله ژوند ښه تېر کړو ډېره مننه رب نه درته ښه ژوند غواړو ښه وختونه درته غواړو څه رب د نوره هم ښه وختونه ښه ژوند تېر کړي ډېره مننه نورعلي شاه زموږ د کتونکو سره خپله لنډه پېژنګلو وکړه ډېره مننه زما خپله نامه نورعلي شاه دی او تخلص مو امیدوار دی او زه تقریبا 15 کاله کېږي 2014 نه وخت تر اوسه پورې زه شاعري کوم او تر اوسه پورې ما ته ګوډه څه شاعري د کوم ځای اوسېدونکو یوئ که زموږ مینهوالو سره دا زه د پیواړ اوسېدونکی ډېره مننه نورعلي شاه صاحب دا راته وایه څه د شاعرۍ څه وجوهات وه څه مشکلات وه څه تاسو د پښتو ادب دا لاره خپل کا او شعر و شاعرۍ ته تاسو راووته شاعرۍ خو ډېر وجوهات کیدای شي زیشان کمال صاحب خو بهرحال بیا څه کوم وجوهات و ما وان نه مطلب څه سکول وخت نه ما ډېر شوق اوسه شعر اوسه که ما زړه کې دا شاعرۍ یو تو یو د سیګارم څه زه به مطلب مخکې شاعري کوم اوسه پورې بس څه ما ته ګوډه شاعري کوو بس که د سکول وخت نه وخه ما به د غټو غټو شاعرانو تېره فریدي حمزه بابا نور ډېر مطلب کتابونه پښتو ژبې سره ما ډېر شوق دې وجې نه زه ما ته ګوډه شاعري اوس کوم ډېره مننه اخري دا منمه زموږ کتونکو سره شعر کې څه تر دې دمه کتاب چاپ دی که نه دی چاپ او څه اراده عمه دی مخته کتاب خو یا چاپ نه دی کمال صاحب خو انشاءالله کوشش به کوو مخکې څه موږ د پښتو خوږې ژبې کې خدمات وکړو ښکلي ښکلي غزل او نظمونه راوړو معاشرې باندې ښکلي ښکلي شعري وکړو انشاءالله ډېر مطلب کم وخت کې به انشاءالله اراده شته ډېره مننه نورعلي شاه ډېره مننه کوم تاسو موږ ته خپل معلومات راکړو خوږو کتونکو تاسې د نورعلي شاه خوږې خبرې واورېدې نرازو نورعلي شاه امیدوار نه مسلسل څو غزلې واورو نه ویډیو را سره پوره وګورو مننه زیشان کمال صاحب وړاندینی غزل دی څه بعضې ځوانۍ ته سړی فکر یوسي بعضې ځوانۍ ته سړی فکر یوسي بعضې ځوانۍ ته سړی فکر یوسي خو مجبورۍ ته سړی فکر یوسي ډېر ښکلی وایي چې خپل خپلوان هم ترېنه ډډه کوي خپل خپلوان هم ترېنه ډډه کوي چې خپل خپلوان هم ترېنه ډډه کوي د غریبۍ ته سړی فکر یوسي او چې مینه نه کړي سترګې هم توروي چې
چې مینه نه کړي سترګې هم توروي دې لیونۍ ته سړی فکر یوسي. مننه ډېره مننه وایي چې د مین زړه علاج نشي پکې چې د مین زړه علاج نشي پکې چې د مین زړه علاج نشي پکې دې دنیاګۍ ته سړی فکر یوسي. او زه د یار سپین مخ ته کتل داسې زه د یار سپین مخ ته کتل داسې زه د یار سپین مخ ته کتل داسې کړم لکه سپوږمۍ ته سړی فکر یوسي. او مینه د یاره د شکرې په شان مینه د یاره د شکرې په شان خو جدایۍ ته سړی فکر ای د کمال صاحب څه ای امیدواره په فاني دنیا کې ای امیدواره په فاني دنیا کې د یار مستۍ ته سړی فکر یوسي. مننه او بل غزل دی خوږ شان څه زورورو سره څه وکړي کمزوري زورورو سره څه وکړي کمزوري زورورو سره څه وکړي کمزوري د بېوسو په ګریوان تل اوښکې اوري. وایي زما زړه زخمونه هله به یار شمار کړي زما زړه زخمونه هله به یار شمار کړي که یې شمار کړي پاس په اسمان ستوري. وایي خپل نظر غشو ته خیال دی که نه خپل نظر غشو ته خیال دی که نه دی خپل نظر غشو ته خیال دی که نه دی په موږل مې دې وتلي پورې اوري. مننه وایي سم صدد یا شکان په خوله ګونګي شي سم صدد یا شکان په خوله ګونګي شي ښکلي زړونه ورنه وړي دا ورته ګوري او ښکلي زړونه ورنه وړي دا ورته ګوري. وایي لکه زه ورته مجرم په شان ښکارېږم لکه زه ورته مجرم په شان ښکارېږم لکه زه ورته مجرم په شان ښکارېږم ستا د کلي خلک تل راپسې شوري. مننه وایي زما زړه له دنیا تور شي کبرجن زما زړه له دنیا تور شي کبرجنې په خمارو سترګو پورې کړي چې توري. او ډېره مننه کمال صاحب اخري مقطع دی څه امیدواره که هر څو ورسره صدګي کړي امیدواره که هر څو ورسره صدګي کړي خو جانان درته نخرې کړي نورې مننه. او یو بل اخرنی غزل به ووایو ټایم شارټ دی او مازدیګری کم دی د ژمي مازدیګر دی او اخري غزل به د مینهوالو ته ډالۍ کړو څه اور دې کړم انګار دې کړم چې یار دې کړم اور دې کړم انګار دې کړم چې یار دې کړم اور دې کړم انګار دې کړم چې یار دې کړم زه خیر دې او خیار دې کړم چې یار دې کړم. وایي دومره په والله ګنهګار نه وم زه دومره په والله ګنهګار نه وم زه سم ډېر سزاوار دې کړم چې یار دې کړم. مننه وایي دومره د چې بدې شم نو مړ مې کړه دومره د چې بدې شم نو مړ مې کړه زړه باندې ازار دې کړم چې یار دې کړم. وایي نور زمونږ د کلي لیوني لږ نور زمونږ د کلي لیوني لږ زه هم پکې شمار دې کړم چې یار دې کړم. مننه وایي نور زمونږ د کلي لیوني لږ نور زمونږ د کلي لیوني لږ زه هم پکې شمار دې کړم چې یار دې کړم. وایي زور ورکوه ګوتو ته چې ټنګ وهي چې ټنګ وهي او سم د رباب تار دې کړم چې یار دې کړم. وایي ټوله شپه شوګیره ورځ تنها تنها د په کومه لار دې کړم چې یار دې کړم. او مقطع دی څه اوس مې امیدونو ته وصال راوړه اوس مې امیدونو ته وصال راوړه هسې امیدوار دې کړم چې یار دې کړم. ډېره مننه کمال صاحب نور علي شاه امیدوار ډېره مننه کوو زه خپل کلام اورېدونکو ته وړاندې کړو. ډېره مننه خیلمن یم اورېدونکو چې ستاسو د دې کلام خوښ شوی وي. نه په نور علي شاه امیدوار صاحب په اخره کې زموږ کتونکو ته څه پیغام لرئ؟ مننه او ګرانو کتونکو ته به دا پیغام ورکړو چې نفرت دې نه کوي مطلب زړو کې نفرت نه ساتي مینه محبت پیدا کړي معاشرې کې مینه محبت وشیندي مینه محبت کې زندگی څه کومه دی دا د هر چا خواهه دی مطلب ورک دې نفرتونه شي محبت کې زندگی وکړي.
مینه محبت دې وشیندي، اوس نفرتونه دې خدای ورک کړي، نفرتونه دې وبل څه مطلب کینې ده نه کوي زړونه د کینې وباسي. ډېره مننه خوږو کتونکو. دا مو سره و نور علي شاه امیدوار چې تاسو سره ښکلي کلمونه او ښکلي خبرې وړاندې کړي. نو ډېره مننه کوم خوږو کتونکو. زه ما ذیشان کمال ته راکړو اجازه د بلې ویډیو پورې. په لوی الله مو سپارم، د لوی الله په امان په مخه مې ښه.